او نیکی هیله ګرانو لیدونکو د سټي وال میډیا ته ښه راغلاست. بیا هم خوشحاله یم چې زه حسیب څنګزی او زما ګرانه همکاره خاطره نعیمزاده له یو نوي رپورت سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. امروز کجا آمدیم همکار عزیز؟ وقت بخیر. سلام برسه، وقت شما بخیر. امیدوارم همه بیننده عزیز خوب باشن. همکار عزیز امروز آمدیم رستوران یمی. بله، یمی رستوران. تاسو به لندن سره آشنا یاست. په کابل کار کې د رستورانتو په برخه کې د فاست فود په برخه کې یو مشهور نوم ده. نمایندگی های زیاد داره، در نقاط مختلف شهر کابل نمایندگی داره. امروز خواستیم از خدمات از این رستوران و طعمی که در غذاهای این رستوران استفاده میشه، همچنان تفاوتی که میان این رستوران، خدمات این رستوران و رستوران های دیگه موجود است، میخوایم درباره بحث داشته باشیم همراه منیجر صاحب محترم. خوب است؟ نو له موږ سره ملتیا وکړئ. بیا هم یادونه کوم چې د سټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. موږ تر څو زو له منیجر صاحب سره هماهنګي کوو. تاسو د دې رستوران د خدماتو ځینې تصاویر وګورئ، بیا هم له سټي وال میډیا سره ملتیا وکړئ. خب پیش میریم. بیننده عزیز بازم خوش آمدین. قسمی که میبینین جناب میوند عظیمی منیجر رستوران یمی همراه ماست تا در مورد خدماتشان، غذاهایی که صرف میکنن و مشتریایی که اینجا روزانه مراجعه میکنن بر ما معلومات ارائه بکنن. خب پیش از اینکه ګرانو لیدونکو مخکې له دې چې میوند جان د خپل ځان په اړه او د دې رستوران په هکله ووایي، زه غواړم یادونه وکړم چې ډېره مننه کوم له یمي رستوران څخه تر څو موږ ته دا زمینه برابره کړه او راسو یو راپور چمتو کو. ښه راغلاست. السلام علیکم، زه میوند عظیمی یم. بله. او یمي رستوران کې منیجر. صحیح. په لومړي سر کې غواړم د دې رستوران د خدماتو په اړه، د دې رستوران د تاریخچې په هکله له تاسو څخه پوښتنه. مهرباني وکړئ. مهرباني هغه ده زموږ رستوران په دلته په کابل په ساحه کې تقریبا شاید لاس کاله هم ډېر شي. لاس کاله هم ډېر شي او په دې رستورانتو په کابل ساحه کې موږ تقریبا 3 نمایندګي لرو. صحیح. او یو دنه په کارتی چار کې ده او بل شارناو کې انصاری چارې کې او بل ماکریانو چار شاهین مارکیټ. ډیره مننه. موږ غواړو د قسمت څخه پیل وکړو. صحیح ده، دا قسمت به موږ ته معرفي کې څو سالونه لري، څو پوړه دي او څه خدمات تاسو مشتریانو ته عرضه کوئ. صحیح ده، په دې باره کې به لږ موږ سره مهرباني وکړئ. دا بخش د ګرمکن وي. ګرمکن د کله کوم هغه غذاګانې چې موږ دلته پخوو دننه دلته وي، څو چې سالون مشتری چې کله منتظر وي، کله بعض زنګ وکړي دلته راځي، څو چې موږ اردر تمام شي هغې نه مخکې او بل هغه شیان موږ تیار ورته اماده کوو دلته. صحیح. چې کله مشتری اردر ورکړي تیار اشپزخانه کې چې پوخ شي دلته یکدې دې ځای نه بیا موږ کارمندان ورته میزو سره ورته وړي. صحیح. بیشتر کدام نوع غذاها رو صرف میکنید در رستوران؟ بیشتر غذای ما پیزا است که همراه چیکن وینگز. زیادتر مشتریای ما کس پیزا و خود یمی را همراه چیکن وینگز که اسپایسی است البته اونا رو زیاد خوش میکنن. بله. فکر کنم از این قسمت سرویس میشه غذای شما یا در مجموع؟ بله. یا بخش آشپزخانه دیگه هم دارید؟ نه می آشپزخانه هم یک آشپزخانه است. خب. فقط از زمین که پخته میشه دمی گرم کن مانده میشه، زمین گرم کن باز غذاها را گرسنه‌های ما ویترهای ما کس برای هم بر سالون و فامیلی هم مردانه از همین یک جای سرویس میشه. صحیح. پیش میریم که دوستا شاید منتظر بودن. پیش میریم درباره بخش دیگه هم گپ میزنیم. همکار عزیز اینجا خبر داری که بخش خدمات مشتریان است؟ بله، اینجا جایی است که مشتریان فرمایش میدن. همچنان فکر میکنم حساب هم اینجا پرداخت میشه. صحیح. د دې برخې په باره کې موږ ته ووایه څو کسه دلته مصروف دي، په څو شفتو کې کار کوي؟
په دې بخش کې دا هغه ځای ده چې کله مشتریان زنګ وکړي تقریبا دلته 2 الی 3 نفره کار کوي او 2 شفت دي 2 نفره ورځ کوي 1 نفر هم شپې د خانه. دلته د خدمات مشتریان څنګه ده؟ 3 کسه دلته همه روزه کار کوي په 3 شفتو کې اندازه ده په 3 شفتو کې کار کوي په 2 شفتو کې bale په 2 شفتو کې کار کوي 3 کسه مصروف دي همه روزه دلته او هر اړیکه سه لدیوان خوان راځي دلته فرمایش اخیستل کیږي او الته فرمایش ورکول کیږي تنظیمي ورته کوم کسان سه دیوان دي ترڅو رسیږي د رستوران ته خپل فرمایش ورکی دوی ډوډۍ به تیار آماده غذا به تیار آماده می باشه د رستوران ته پر راتګ سره هیڅ انتظار نه کوي اندازه ده صحیح دا عمومي سالون ده لکه څنګه چې تاسو ګورئ ګرانو لیدونکو همکار عزیز پیش بیا دا عمومي سالون ده کوم کسان چې په عمومي ډول راځي خپل ډوډۍ خوري دلته راځي کوي سی وی خوري خود 3 سالون داری 3 سالون دارن میگن درباره سالوناش معلومات داری یا پرسان میکنی از ما که معلومات گرفتم 3 سالون دارن بخش پایین و بالاش فامیلی است فقط این منزل که فعلا ما هستیم عمومی است. اگر کوم خدمات دی ستاسو توپیل لنور رستوران سره والا مونږه خدا سیستم چې دی سیستم مونږه فاست فود د مکمل تنه فاست فود فاست فود هغه شی چې مونږه تیار کله هغه مشتری چې راځي نو وای هغه د کاردار ورته جوړیږي دغه نه مخکې مونږ ورته تیار دلته نه جوړو هغه خلاص شایم نو ورکو چې مشتری شکایت وکړي چې دا والا خراب دی یا د وخت نه ساتلی هغه کله مشتری چې نو وای راځي هغه د فرمایش ورکړي هغه د ورته جوړیږي تازه دا یو خاص ځانګړنه ده بل ځانګړنه د دې رستوران دا سه حتی د ماشومان لپاره تفریحي پارک لري bale او موږ دا رستوران bale دا خاطر اطفال او موږ دا رستوران کې تقریبا 3 منزله ده او یو منزل د منځنی منزل چې خاصا هغه دی تنه نارینه د پاره دی او لاند منزل او د 3 منزل هغه فامیلیانو د پاره هم فامیلیانو 3 منزل کې ماشومان د پاره تفریح ځای لرو هم لاندې اول منزل کې بعض موږ مشتریان دي چې لاندې منزل ته چې راځي دغه ماشومان کولای شي چې یو ښه فضا آزاد ولري او ښه د ساتري ځای وي دغه ځای وي چې ما خپل ماشومان خپل سات تیر وي او خپل آرام خپل په طبيعت باندې غذاګان خپل اخري سره دقیقاً ګران لیدونکو غواړم د پیزا د تام په باره کې پوښم پیزا هر چیرته ما خوړلې خو د دې رستوران پیزا یو خاص طعم لري او خاص خوند لري اندسه نور بیلابل خوراکونه چې د رستوران سروایس کوي یا عرضه کوي هغه یو خاص طعم لري اندغه خاص ځانګړنه چې نور رستورانونو سره تفاوت لري نو تاسو کوم مواد کاروي مواد اصلي کاروي یا هم تاسو د آشپزان لاسو برکت څنګه والا تا خو هغه دی هر څه چې دی مواد اصل کار ټول مواد دی لوړ کیفیت وي هغه مواد مساله او شان ټول موږ د زنایت ناخلو ټول مثلا دوبۍ نه راځي پاکستان نه راځي د چین نه راځي ټول موادونه ټول خارج نه راځي موږ د زنه نه استفاده نه کوي دا رستوران کې بیا هم یادونه کوم چې په فامیلی ډول خلک راځي په انفرادي ډول خلک راځي حتی تاسو کور کې چیرته غواړئ دوی خدمات لري تاسو کوی شئ تاسو دروازو شاته کوم ډوډۍ تاسو فرمایش ورکوي هغه درورسوي مخصوصه خدمات د مخصوصه کسان لپاره عرضه کړی دي نو ډیر مشهور ده په کابل کې حتی نړیوال نوم لري د وری غذا ما میخواستم پرسان کنم د ډوډۍ په اکله د فاست فود ترڅنګ تاسو محلي غذاوي لري نه تنها اند فاست فود ده تنها فاست فود ده بخش پیزا ده وینگز ده ماهی رو ده چکن بخش چکن پاپ کورن فش پاپ کورن چپس ماهی صحیح د پیزا په برخه کې زه غواړم چې یو پیزا فرمایش ورکم تاسو څو موډل پیزا لرئ تقریبا موږ پیزا لاس رقم دي لاس رقم هم شاید بیشتر وي لاس رقم او وینز دوه رقمه کې یو ساده وي او سپایسي صحیح بیا هم یادونه کوم لاس رقم پیزا دوی عرضه کوي تاسو ته که چیرې یو تام دي تاسو نه خوښیږي بل تام کوی شي فرمایش ورکړي بل تام نه خوښیږي بل تام تاسو کولای شي
فرمایش ورکړي. ګرانو مینوالو موږ بوزو د دې رستورانت له بل سالون څخه به لیدنه کوو. هلته د ماشومان لپاره کوم تفریحي وسایل کوم پارک شتون لري. هغه کورنۍ چې د رستورانت ته راځي د خپلو ماشومانو لپاره به ځینې کورنۍ تشویش ولري چې د ما ماشومان به څنګه کیږي، یعنې موږ به ډوډۍ خورو هغوی به شوخي کوي. نه، د رستورانت یو خاص ځانګړنه دا ده چې کله تاسو ټول کورنۍ راځئ د رستورانت ته د ماشومان لپاره کولی شئ خپل ماشومان په پارک کې پرېږدئ او تاسو د دې رستورانت له خدمات څخه لذت ویسئ. موږ به ځو هغه برخې. صحیح ده؟ صحیح ده. مهرباني. بیا هم ښه راغلاست ګرانو مینوالو. تاسو د دې پارک تصاویر ولیده. دلته ماشومان هغه کورنۍ چې راځي او ډوډۍ خوري خپل ماشومان په ډېر یو آرامه فضا کې په دې پارک کې پرېښودلی شي. این ویژگی خاص این رستوران است. بله دا ویژگی ده چې دا کله مشتریان چې راځي سالون کې ناست خپل ډوډۍ خوري، ماشومان په دې چې سالون ته شوخي ونه کړي دلته آزاده ځای لري او کله خپل هغه ته جوړ کړي خپل صدري کې په آرام طبیعت باندې. دلته مختلف د بازی د ساتري وسایل شتون لري او ټول حفاظتي سیستم ورته باندې نظر نیول شوی ده. د دې ترڅنګ تاسو مسؤل کس هم لري د ماشومان د حفاظت. بله چې ماشومان جنګ ونه کړي او وکړو ډبول. بله موږ یو مسؤل دلته ښځینه کس هم نیولی دی او تقریبا دلته وي د سهار نه چې راځي تر بیګا پورې سره 9 بجې راځي او مازدیګر پورې دلته وي. خاص د ماشومانو لپاره چې ځان جوبل نه کړي او موږ ته مثلا هغوی د ساتري په راهنمایي هم کله ورته وکړي چې دغلته وایي چې خپل ساتري وکړي. بله د ماشومانو لپاره د تفریحي وسایلو ترڅنګ یو تفریحي سړی هم دلته شتون لري چې هغوی ته هم د هغوی د حفاظت کوي او هم هغوی ته د هغوی ساتري. اندازه زمانی جار صاحب مهرباني. بله دا ځای چې ماشومان لپاره هم دلته صدر کې او دا مخصوص کس هم دلته وي، هم په فامیلی سالون کې ګرځي هم په د تفریح ځای کې راځي. کله ماشومان سات تیر شي او ډېر مثلا دا شیان چې دي ډېر د ماشومان خوښي او ورته خوندور ورته تمامیږي. دقیقا ګران مینوالو دلته دوستان سره موغږي. بیا جانم بیا تو یک سلام علیکی کنیم. بیا الان قندولک آفرین جان بیا ایران بشان ایران جان. چیه نام داری؟ عثمان جان خوب هستی؟ خوب هستم. مریض نیستی انشالله؟ نه. امراه کی آمدی در رستوران یمی؟ امراه مادرت آمدی. نان خوردی؟ نان خوردی؟ خب نانم خوردی و خودت آمدی که اینجا ساتری کنی. چطور است لذت بردی از ساتری؟ بیشتر دی وسایل کدامش خوش داری؟ کلشه. این کارتونی را خوش نداری پشت سر ما استاد است؟ خوش داری؟ آفرین مقبولک. خب دیگه دوستکای تام هست بیاد رکت؟ نیسته؟ ګران ماشومان راغلي د پارک کې په مختلف ډول لذت وړي کورنۍ سره. دلته یو ګران ماشومه ده. سلام علیکم. سلام. خوب هستی؟ امرای کی آمدی پارک؟ امرای کی آمدی؟ مادر جانه؟ که مادرم. خب امرای خالهش آمده مادر. بله خب امرای خالهش آمده و مادر جانش آمده. چطور است از پارک لذت بردی؟ کدام چیز خوش داری؟ گازک خوش داری یا کاکاگک؟ کارتونیگک؟ کارتونیگک. خب اونجا خودت جمع زدی؟ مزه داد؟ دیگه چی را خوش داری؟ توپکا را خوش نداری؟ امی گاز محکم گرفتی که فقط تو بیایی و در بخش گازکا بشینی. اما تو راست؟ آفرین قدولک لذت ببر. گران مینوالو لدی زای څخه په دې برخه کې منیجر صاحب په دې برخه کې عمومي سالون د کورنۍ لپاره. بله فامیلی سالون. بله فامیلی سالون د ګران فامیلو لپاره په دې سي وي په امان کې اوسي او راسي خپل خېشه به په رستوران کې تیر. بله او د سالون په آخر برخه کې دا تفریحات شتون لري. نو تاسو کولای شئ تاسو نه هیله کوم چې خپل کورنۍ سره راشي د یمی رستورانت
مرکزی برانچ ته او له خپلو ښې شعبو څخه لذت ویسئ. راورسېدو د نن ورځې د خپرونې په وروستیو شیبو کې زموږ ګران همکار لږ څه صحي ستونزې ورته پیدا شوې نو هغه موږ سره تر پایه ملتیا یې ونه کړه که نه. نو هیله کوم چې د سټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. په وروستیو کې غواړم د تاسو پیغام لیدونکو ته او د یمي مشتریانو ته ولرم. همونږ مشتریانو نه دا هیله ده یمی رستوران هغه رستوران دی چې په کابل کې بهترین برند دی او تقریبا چې په بسته کابل ښار کې 3 نمایندګیان لرو، یو کارتیچار کې، یو شارناو او بل مکرویان چار کې. په دې 3 برند کې ټول هم هغه مشتریان هغه کورنۍ هغه محترم فامیلونه کولای شي چې په حرام ځای کې روشي خپل ماشومان سره خپل ډوډۍ وخوري. حرام هغه ځای دی چې په امن ځای دی، هغه کولای شي چې بهترینه غذا بهترین هغه خوراکي چې مثلا ډیر غوړي خپل دلته نوش جان کې او هغه داسې ځای دی چې هغه مناسب قیمت او بعض رستورانتونه ډیر لوړ قیمتونه لري. په دې شرایط کې هغه کسان هغه محترم فامیلونو نشي کولای چې هغه رستورانتو ته لاړ شي او دا هغه ځای دی چې مثلا هم خلکو ته کولای شي چې دې رستوران ته راشي او مونږ هغه ښه مزهدار غذاګانو نه مستفید شي. سره ډیره مننه له تاسو نه، ډیره مننه. یادونه کوم ګرانو مینوالو چې مننه کوم، خاصه مننه کوم د یمي رستوران رهبرۍ څخه چې موږ ته دا زمینه برابر کړه چې موږ یو ریپورت له یمي رستوران څخه ولرو. تر بیا تر بل راپوره تاسو په لوی وبخونکي خدای سپارم. یادونه کوم چې دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ، د سټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.